بچي د دې کمره مې مه غورځوه. د نن نه 40 کاله مخکې ما د دې کمره خپل پلار غورځولی او ما له ډېره زیاته حیا راځي چې د دې کمره ما خپل پلار غورځولی نن ته ما د دې ځای نه وغورځئ او سبا تا خپل بچي غورځئ نو ما ته به بیا هلته هم ځان ډېر بدې ښکاري، هلته هم راته ځان ډېر بدې ښکاري. یا الله ځواني مې ټوله تېره شوه، بوډا شومه، ټول عمر مې د خپلو بچو له وګټله، نه مې آخرت له څه وکړله نه مې دنیا کې څه وکړله. بچې خیر علي بچې په دې تار دا څه ناستې دا چغې چې وایي څه دي داجي؟ دا کارغه دی داجي. بچې په دې تار دا څه ناستې دا چغې چې وایي کارغه دی که نه داجي؟ څه مازغه خرابېد دا کارغه دی که نه؟ ته ورته ګوره یو ځل مې ته ونه وې بچې په دې تار دا څه ناستې دا چغې چې وایي یاره داجي کارغه دی که نه؟ ته ما یو ځل ونه وې ته بیا تپوسونه کوې، هسې دماغ دې خراب دی، عمر دې والې دی، په غوږونو کوڼې 3 پیرې خو تا ته ما ووایي چې کارغه دی مړه موږ له دې مازغه خراب کړه داجي سړیه څه ځان له دې کار کتلی دی بېزه مه کوه تپوسونه بیا مړه. بچې ته چې وړوکې وې تا زما نه 100 پیرې تپوس کړی چې دا څه دي او ما تا ته وې دا کارغه دی او چې ایله ما ته نه 3 پیرې تپوس وکړو نو ما ته وکارېدې. داجي خو څه احسان دی را باندې کړی دی، کوڼ خو هسې موږ دې ځان سره تباه کړو. سړیه زمه دې پول نه دې کته غورځوم دې خوړ ته چې تا نه خو خلاص شو. واه بچې الله دې ښه ساته، تا چې کومه دوایي راوړه هغه مې خوړلې ده. یا خدایه پاکه دې خو به ما له مازغه خراب کړي، خو زه چې مخې سره یې دې خوړ ته ولېمه چې بس بیخي ته خلاص شم. پاسه داجي راځه بچې چېرته ځو؟ راځه داجي تا له څه کپړې مې پرېږدم تېښتېلې دې راوستې. بچی تا خو ما ته وی تا زه شاپینګ له بوزم او دا خو تا زه خوړ ته راوستم څه کې؟ یاره داجي دې ځای کې دې خوړ ته غورځومه تا نه خو زه سم تنګ راغلی یم، مړه مازغه دې راله خراب کړو. کوڼې یو خبره 10 پیرې اورې. بچی د دې کمره مې مه غورځوه. د نن نه 40 کاله مخکې ما د دې کمره خپل پلار غورځولی او ما له ډېره زیاته حیا راځي چې د دې کمره ما خپل پلار غورځولی نن ته ما د دې ځای نه وغورځئ او سبا تا خپل بچي غورځئ نو ما ته به بیا هلته هم ځان ډېر بدې ښکاري، هلته هم راته ځان ډېر بدې ښکاري. یاره داجي دا خو ما ته اړو پته نه وه داجي چې دا ورځ به په ما هم راځي. زه خو د ځوانۍ په نشې کې ډوب وم، ما ته خو پته نه وه چې زه به هم واده کوم، زما به هم بچي، زه به هم د چا پلار کېږم. داجي ما معاف کړه، زه تا نه غورځوم، ما نه ډېره غټه غلطي شو داجي. هسې نه چې زه نن تا وغورځوم داجي، بله ورځ چې زه دونه وشم نو بیا به ما خپل بچي غورځوي داجي. ما معاف کړه داجي، زه بیا داسې نه کوم. ته چې زه کور ته داجي راځه. بچې دا دنیا خو داسې ده چې څه کارې ومغه برېبې. راځه داجي راځه، خفه نه شي داجي، ما ته معافي وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ نن یو ویډیو جوړه کړه چې د پلار کله ګټه کېږي د زامنو ډېر زیات خوښي، کله چې دې ښه یا د زامن په تویته په موږ ګران وي، خو کله چې پلار کمزوري شي نو بیا د زامنو خوښ نه یا کله چې د پلار ګټه وټه پرېږدي بیا د زامنو خوښ نه. دا ویډیو موږ د دې باره کې جوړه کړې ده.